السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مخکنۍ ویډیو کې موږ تاسې په کریټ پلس مارک کې دا دوه روټ او فاټم وویل چې په دې باندې لاره معلومېدله، په روټ کې لاره معلومېدله، خو په داسې طریقې سره چې هغه ټکي ایښودله په هر ځای کې او په دې فاټ کې رسم کېدله، هغه لار متر یو کیلومتر درته معلوموو. اوس راځو ایریا ته، د دې نه د لاندې چې کوم یو ده په دې کې چې یو ځای متر مربع معلوموي یا یو ځای جرب معلوموي پې، نو داسې کله موږ تاسې یو ځای جرب معلوموو یا یو ځای متر مربع معلوموو، همدا به اوکې کړو. را بس دلته مثلا نوم ورکړو هدف به مثلا نوم ورکړو. اوس زه غواړم مثلا د دې کوټې متر مربع معلوم کړم. که غواړئ چې ښه دقیق یې په دې کونج باندې ور برابر کړئ، په یو کونج باندې به دا د ټارګېټ ور برابر کړئ. ښه دقیق یې غواړئ ور برابر کړئ، نو دا سکرین همداسې زور ونیسي، دا ټکی بیخي وړوکی کېږي. مثلا په دې کونج دې ښه دقیق ور برابر کړه. دا مثلا ور برابر شه. اوس به راسئ د دې لاندې لوکیشن چې کوم یو لیکلی ده دلته، دا لوکیشن به اوکې کوئ، دا به اوکې کوئ. اوس به اول کونج ته ولاړ شئ، همداسې دې کونج باندې به ور برابر کړئ. بیا به راسئ همدا لوکیشن به اوکې کوئ. بیا به مثلا راسئ دې بل کونج ته ښه دقیق پرې ور برابروئ، دا سکرین زور ونیسئ، هغه ټکی بیخي وړوکی شي، د منځ ور برابر کړئ. ښه، اوس بیا راسئ همدا د لاندې لوکیشن اوکې کړئ. بیا د بل کونج ته راسئ، بیا لوکیشن اوکې کوئ. نو دا اوس خپله هلته د لاندې چې کې دلته یې هغه څلور ټکي چې کړي دي، څلور لوکیشن دا یې ولیکله، او په د بل چې کې چې دا څلور خواړه د دیوالونو یې صرف چاردیوالي د دغې کوټې څو متره دغه ښیي، او په دې خواته چې کې چې دا دلته متر مربع یې ښیي چې څو متره مربع ده یا څومره بیسپې ده. نو په د اولنۍ کې ګوره څلور لوکیشن څلور ټکي ایښودل دي، په د 150 متره یې صرف چاردیوالي ده، د دیوالونو یې صرف 150 متره دي، او 1411 متره مربع ده. نو تقریبا 14 بیسپې راځي، له یو نیم جرب نه داسې لږ اندازه ور زیات ده. نو دا کوټه له نیم جرب نه لږ اندازه زیاته ده، 14 بیسپې و 11 متره راځي تقریبا. نو دا د یو جې چې چاردیوالي معلوموي. اوس که غواړئ مثلا دا یو دیوال درشکه خراب شوی ده، لږ د ډېر راوستلی ده، دا بېرته حذف کړې، نو یا درشکه غلط څه دغه دې خواته چې کوم یو ده دا به اوکې کړئ، دا ډیلیټ دا به اوکې کړئ، دا یو دیوال به یې هله حذف شه. نو بېرته یې که مثلا غواړئ چې د رسم په واسطه باندې وکړئ، ټکي په واسطه نه، د ټکي طریقه وه، لکه دې لارې په دې کې هماغه دواړه طریقې کېږي. د ټکي په واسطه وه، که د غواړئ چې د رسم یې کړئ، د رسم په واسطه باندې یو ځای جرب وکړئ، یو متر مربع معلوم کړئ، دا ډراو به اوکې کړئ، ډراو به اوکې کړئ. اوس به بس همداسې راځه ډایرکټ داسې مثلا نور هم رسم کولی شئ، هر څه درته رسم کوي در سره. دلته د لاندې بیا متر مربع درته ښیي، خو دغه کوم ځای چې اوس رسم کوي دغه ځای متر مربع هلته ښیي، 915 متره مربع ده تقریبا. نو که چېرته تاسې د ټکیو په واسطه کوئ، بیا باید د ډراو نه دغه علامه لرې کوئ، د سیاه علامه، او که د ټکیو په واسطه نه کوئ، رسم کوئ یو ځای متر کوئ یا مربع متر معلوموئ، نو بیا به یې په ډراو باندې همدا د سیاه علامه راورایسته. اوس کوم هدف یې که چېرته اوس غواړئ چې دا ځان سره ثبت کړئ، په آینده کې تاسې ګورئ تاسو سره په نقشه کې د هر وخت لپاره ثبت وي، نو بیا راسئ دغه کوم ضرب علامه چې ده دا به اوکې کوئ، دا به په دې خپل ځای باندې ثبت شي، دا د اوس خپله ثبت شي. دا که تل نقشې نه وځي هم دا نه حذفېږي. اوس به بېرته مثلا چې غواړئ چې دا راواړوئ، د ډیټایلز راوړئ چې څومره اندازه ده، دا هدف به اوکې کړي، راوباسئ دلته ډیټایلز ته، دا ډیټایلز به اوکې کړي. دلته تاته ښیي چې تقریبا 214 متره دا دیوالونه دي، او دغه اندازه یې متر مربع ده، 915 متر مربع چې کوم ځای هم رسم کړی و. ښه، دا خو د دې شوله. د دې نه وروسته چې کوم د همدا کریټ پلس مارک کې د دې نه د لاندې
سرکل په نامه باندې چې کوم یو دا سرکل کې موږ تاسو دا کار کولی شو چې که چېرته وغواړو د یو جینه مثلا دایره تاو کړو یا دا کوم ځای کې چې ټارګېټ وي غواړو چې دنه شاوخوا د 50 متره دایره تاو شي څومره اندازه ده 100 متره یا 200 متره یا 1 کیلومتر څه څومره موږ تاسو خوښي هغه دایره ته ورسو لکه اوس ورته وګوره زه مثلا د ټارګېټ په دغه ځای کې درومه دا ټارګېټ مثلا ما دلته ودرو دلته زه غواړم چې دنه د شاوخوا 50 متره دایره تاو شي د ټارګېټ نه شاوخوا څومره اندازه راځي یا 100 متره دایره د تاو شي او د کریټ پلس مارک ته به راسم سرکل به اوکې کومه سرکل مې اوکې که دلته اوس ګوره تر 100 متره لیکل شوي وي دا مثلا زه کومه 200 متره دایره د تاو شي او په دې ځای کې د دې خواته چې کوم لیکل دي دا ام دا ام کېښودل دلته دا ده چې متر باندې ته د 200 متره دایره د تاو شي او که 200 کیلومتره د تاو شي نو که غواړې چې 200 متره د تاو شي همدا متر وکېږه ام وکېږه ایسار او که غواړې 200 کیلومتره د تاو شي نو بیا دې 200 کیلومتر وکېږه زه مثلا غواړم 200 متره د تاو شي نو اوکې به یې کړم ډایرکټ هغه ده علامه تاو شوله 200 متره اندازه دایره تاو شوله اوس له دې هغه نه ټارګېټ نه شاوخوا هرې خواته 200 متره اندازه فاصله ده زه مثلا غواړم 200 کیلومتره د تاو شي نو د کریټ پلس مارک ته به راسم سرکل به اوکې کړم دلته به د متر په ځای باندې کیلومتر ورکړم په دې ځای کې دلته به د متر په ځای باندې کیلومتر ورکړم د دې لاندې کیلومتر دا به اوکې کړم اوکې به یې کړو اوس ګوره 200 کیلومتر اندازه دایره تاو شوله نو بیخي ډېره غټه ده دغه اندازه مکمله 200 کیلومتره ده اندازه دایره شاوخوا له دې ټارګېټ نه تاو شوله ښه اوس که غواړئ چې مثلا د بېرته حذف کې همدا دایره به اوکې کړې هر ځای کې اوکې کړي دا به اوکې کړي د لاندې د ډیلیټ ته به راسئ دا به حذف شي غواړم مثلا د بل هم حذف کړم راوسئ ډیلیټ به اوکې کړي دا به هم حذف شي